عمر به 100 کالو کې وتلی. 100 کې وتلی. دا څومره وخت کې دلته راغلی یې؟ دلته چې راغلی یم دلته 100 کاله به کېږي. مخکې وطن کې زه ماشوم 3 ورځې. دا 3 ورځې د انګریزانو په دور کې. ژوند مې دغه تېر دغه زیم بس مزدوري به مې کولم لاهور سنګمرمر کې 100 کاله کار مې هلته کړی. بیا راغلو د زیم واخیستي اوس بانډا کې پروت دی. بانډا کې پروت. د علاقې خلک څه کوي تا سره؟ نه کوم مزه نشته. دا بعد لږ یو نیم سړی مسلماني پکې رحم کي هغه یو شی بل شی راولي او نور داسې غټ امداد چا نه کوي. لکه کوزه سیند غاړه کې مې ډېر وخت تېر کړی. هلته غټ 40 کاله مې هلته تېر کړي. 40 کال تېر کړي. 100 کاله مزدوري کړې ده. 100 کاله مې مزدوري کړې ده. کې وشو. هغه یاره بس نور مې خرڅه شوی وه بس هغه مور سره افغانستان نه راغلی. ډېر فعاله بهر ټول نور دلته نو بل نشته. نه باندې نه یو څو خدا کې پېژني. دا خو ماشوم د 3 ورځو 3 ورځې دغه کې راغلی. تا ته نه لیدلی؟ نه ما هېڅوک نه لیدلی. بچی ودونه کړي دي. یوه نه بچی نشته. یوه تقریبا 15 اتیا کوله ده او بله به اویا کال دغسې به وي 15 اویا کې وي. نه ما یوه د دې ځای ده یوه افغانستان ده. خوراک د خپله مزدوري به م کوله چې طاقت وي. طاقت وي خپله مزدوري روزګار هم کوه. حکومت کې بس څه راکړو کورې به رحیم. زه د لوی خدای شکرګزار یم چې په داسې موقع ملاو شوه. زه د ټیکهدار صاحب شکریه ادا کوم. مدخان حاجي هغه سهار زه روان وم. مسلمان دوره وه زما یو ملګري مېلمستیا وه نو زه اتفاقا ما پروګرام و او په دې کې سبا چې کله مې موبایل کولاو کو مدخان حاجي یو میسج رالېږلی و یو ویډیو هم کې رالېږلې وه چې په دا سیمه کې یو دا بانډا کې یو بابا پروت دی او 2 زنانه یې دي او 100 کال نه اوچت دی او هغه په دې حالاتو کې وخت یې هغه ویډیو کشانو کړې وه. د سلمان یو ګروپ دی هغه ماشاءالله کشان دی هغه خپل وس مطابق هغه کوي دورې کوي په علاقه کې خلکو مددونه هم کوي. څوک چې سپورټ دو کوي هغه مخکې سپورټ کوي. او چې ټیکهدار صاحب ما ته میسج ما واورېده ما ته کوي چې دا زما ټیکهدار صاحب زما خو خپل هم د لوی سلمان د روان یم او زما خپلو کشانو ته ټلیفون وکړو چې تاسو ارینجمنټ وکړئ چې موږ ټول که خیر یې هغه له په شریکه دغې بانډې ته وخېږو. تاسو وینئ دا بانډه ده. موږ د بابا کور ته هم رالو دا کټونه یې هم ګورئ په دې کې ورسره ناست یو او د بابا د چې کله تپوسونه ته وکړل دا د 100 نه اوچت عمر یې د 100 نه 10 کاله پاسه 100 کاله او دا د افغانستان نه راغلی او په سلمان سیمه کې پروت دی. خپل عمر تېرولو کار کې څه مزدوري کوله خو اوس په دې حالاتو کې دی په دې صحت ساده په دې پوزیشن کې دی او د بچی هم نشته. 2 د زنانه دي هغه یو سره د افغانستان نه وه او یو دلته کې واده کړی په سلمان سیمه کې. خو زه خپل ځان هم افسوس لرم چې د کم دورې نه موږ په دې علاقه کې رادرومو او د علاقه سیمه کې موږ کومه پورې چې د علاقې خدمت کولو او زه خپل هم بدقسمتي ګڼم او د سلمان خلکو هم ده او د نورو سیمې خلکو هم ده چې داسې خلک زموږ تاسو سره په علاقو کې پراته دي او د هغو موږ خدمت نه کوو د هغو موږ پوښتنه نه کوو. دا ټول ګناهګار یو اول زه بیا د ټوله دنیا. خو زه چې خبر شم لکه زه با خو 12 غنټې هم کې نه تېرې شوې زه راورسېدلم د علاقې ته د خپل د دوی څومره ضرورت زندگی ده موجوده هغه مې ورته راوړی خو لاندې ګاډي کې پراته ده هغه به روانه شي د ګاډي خو نه شو راختی هغه به ورته راځي مونږ کسان به ورته راوړي او د دوی چې کوم نور زندگی کې څه کول کومه پورې د عمر دی زه به له خپل طرفه انشاءالله تعالی څنګه چې سلمان کې دوره کوم موقع ملاوي ده دلته به هم راخېږم کنې دلته به د خوراک او د څومره خوراک په کوم راځي د دو ضرورت زندگی ده د جامو پورې د زنانه جامو د حالاتو کې که خیر او الخیر بیا چې موږ تاسو ملاویږو او دا په بل زندگی کې د ګورو په بل شکل کې کم کوټه ضرورت دی برانډه ضرورت دی یا نور کم د ضرورتونه دي که خیر
دا د دا جونګړه ده او دا په دا پوزیشن کې د عمر تیرایي نو زه د مدخانه جی او دغه بچو د خاص کر دلته کې دي دا د ټول د میډیا نه زه افسوس لرم چې دا د علاقې ته نور راغلي دا خلک نه کتلی او بل د شرمان خلکو مونږ ته نه خېلی دا ګناګار دي زه نه یم او ما ته نه خېلی پکار و چې دا بس هغه خپل هغه سیاسي وخت مطابق د ووټ مطابق کې دو چې کم کردار ادا کوي چې ساله راکاو مشین راکاو دا نه چې دلته کې موږ په علاقه کې داسې خلک وداو خدمت کو داسې ولا د دو زندگی کې چې څه ضرورتونه چې الله پوره کوي خو موږ بس مطابق شکر الحمدلله واسطه دي کې واسخه الحمدلله ارتشتا خیر او خیر داسې خلک چې پراتی د ګناګارانه به موږ ځان بچ کو ټول په شریکه باندې ډیر مننه تاسو میډیا ملګرو راتګ راسه سلامونه ملګرو زکای نواز شریف ما تا وخت سوخیل کې موجود ما خانه ما کور سره تاج محمد جی نه موږ ډیر شکرګزار ډیر شکرګزار ډیر مشکور یو چې تقریبا موږ ته اندازه راشن چې موږ سوچو کو ټیم دی تقریبا 1 لک نه بره دی الحمدلله دویمه خبره چې د ماشين او د سالو رقم هم لوکو الای د خوشاله کې الای د کامیاب کی او موږ به هم داسې ریکوست چې دوی باندې غریبانه دغه تاسو موږ سره مېش په مېش باندې د خلکو سره کوشش وکړي دا ډیر غریبانه دي دا ډیر جزان دي او بل د خواره ګټ هیڅ کوم نشته او د ترجمه موږ ډیر شکرګزار ډیر مشکور یو چې موږ ته تقریبا د کار راشن دی کور د پاره واچو ولای دا خوشاله کی الای د کامیاب کی مهرباني